نابالغ پسې نه فرض مونځ کېږي. نو اکثریت هلته حافظان وي تراویح ته مخکې کېږي، نیت نه مخکې در باندې سنت دي. خو تراویح رکعتونه یو قسم نه دي، که داسې وشي نو ثواب به ډېر لانجه جوړېږي، منفي تاثیر کولی شي. ته یو سړي ته ووایې چې ما ته کالي کوې نو تا خو به د حرام مال نه نه کړی. الحمدلله په ټولو مساجدو د هیواد کې ختمونه دي او شروع دي. که فکر مو وي زمونږ د لیدونکو دا فکر دوی به م لیدلی مسجد کې چې ختم کېږي کېدای شي ټولو کې نه بعضو کې داسې وي، نو کله چې د فرضو مونځ کېږي دلته قرات یو قسم وي، ډېر په ارام وي، ډېر په خوند کې وي. چې ورپسې تراویح شي نو بیخي ډېر تیز شي. بیا چې کله تراویح ختم شي دا صلات وتر غږ هم په خلکو ښه لګي، امام غو کې صلات وتر، نو بیا هلته بیا فرق پیدا کی، تلاوت آرامی کی، ښکلی کی، ښایسته کی. څه فکر کوئ جناب شیخ صاحب دا دومره تیزی او تیز ویل قرآن آیا دا د قرآن په آدابو کې راتلی شي؟ جناب سیرت صاحب د قرآن کریم حکم دا دی چې ورتل القرآن ترتیلا. تاسو قرآن کریم ترتیل سره وایي. ترتیل دا معنا ده چې د هر حرف مخرج ادا شي او د مدونو د شدونو او د غنو د اخفا د ټولو حق ادا شي. دا چې زموږ استاسو ټولنه کې تراویح تیزی کېږي او ختم پکې تیز ویلې کېږي او فرض او د تراویح د وترو په منځ کې فرق کوي، نو دا مناسب کار نه دی. تراویح خو یقینا سنت دي، خو چې کله د نیت نه کړي د مونځ کې یو کار دی چې هر مونځ د نیت نه مخکې حکم بدلی. مونږ او تاسو چې فرض کوو نو د نیت نه مخکې دا در باندې فرض دي، که سنت کوو نو د نیت نه مخکې در باندې سنت دي، او که نفل کوو نو د نیت نه مخکې در باندې نفل دي، که واجب کوو نو د نیت نه مخکې در باندې واجب دي. جناب سیرت صاحب دا یو بهترینه نکته ده، دې ته پکار دی سړی فکر وکړي کله چې دا احکام چې دی او دا نمونه د نیت نه مخکې، کله چې تکبیر تحریمه مسلمان وکي او الله اکبر وایي، نو بیا د دین وروستو د ټولو منځونو حکم یو دی. دا ټول بیا در باندې واجب شو او ټول در باندې فرض شو. ځکه لازمن نفل بشروع زموږ علما وایي چې نفل په شروع باندې لازمیږي. نو چې کله یو امام د فرض نیت وکي نو مخکې فرض خو چې نیت یو کو هم فرض دي، خو مخکې چې نفل خو چې نیت یو کو بیا هم فرض دي. نو د تراویح او د منځ او د وتر په منځ کې فرق کول په قرات کې، په تیزی په کمی کې، دا صحیح کار نه دی. زم چې دا ملګری به د دې نکتې نه نه خبر، دوی به فرق کوي او دا فرق خو مخکې د نیت نه دی. د تکبیر تحریمه نه بعد ټول منځونه یو شان دي. یعنی که مونږ او تاسو د اشراق منظم کوو د نیت نه پس حیثیت د فرض دی، هغې کې رکوع فرض ده، سجده فرض ده، قرات فرض ده، تکبیر تحریمه فرض ده. نو دغه رنګې په فرضو کې هم دی، په نفلو کې هم دی. نو دا کم ملګری چې فرض منځ په آرام باندې کوي او قرات پکې ورو ورو وایي، بیا په تراویح کې تیز وایي، بیا په وترو کې بیا ورو وایي، نو زما په نظر دوی د دې فرق نه دي خبر. نو دا د دې په منځ کې فرق نشته او پس نیت نه ټول یو دی. په کار دا دی چې امام ته حکم جناب سیرت صاحب هم دا دی چې دی به مونځ ډېر اوږد کوي نه، او د مقتدیانو کې چې کوم ضعف دی او کمزور دی نو هغوی ته به ګوري. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه امام ته ډېر غوسه شو، وی صلی بهم صلاة اضعفهم، دوی ته منځ ورکه د دوی د کمزوري سړي لحاظ وکړه، د قوي مه کوه. نو په تراویح کې خو یقینا خلک سپینګیري می او د چا شکر می او هغوی ته تکلیف می، نو په کار دا دی چې فرض منځ او تراویح او بیا وتر د عامو منځونو په نسبت باندې تیزو کی، یعنی یو شانی وکي، چې تراویح ورته لږ ورو کی او دا د فرض منځ او وتر ورته لږ تیز کی، چې د دې ټولو توازن برابر شي، چې منځ کې فرق رانه شي. مننه شیخ صاحب. اوس راځو ته بعضې داسې کله بیخیږي شیخ صاحب چې په کم کلي کې څوک اوسېږي په دې جومات کې ختم نه کېږي، صرف تراویح وي، خو وړاندې په بل کلي جومات کې ښه قاري صاحب راغلی وي او ښه په خوندور غږ کې ختم کېږي، نو زړی حتما غواړي چې ورهلته مې ختم کړی وی،
تللی شي بل جومات ته د بل کلي جومات ته ختم لپاره. نو زمونږ فقها وایي جناب سیرت صاحب چې درستخوان به مخکې کېږي او خوشخوان نه، یعنې د خلکو د غاښ په وجه باندې د یو قاري ته ترجیح ورکول، یو امام ته ترجیح ورکول دا صحیح نه دي. نو که صرف आवाज مسله د غاګ مسله چې هغه غاګ خسته دی او د ښه قرآن وایي خو غاګ بیکاره دی، نو د دې وجه نه بل جومات ته به نشي تللی. ولا سخت اینو چې هغه اوري بدغه او هغې وجه وایي، د هغې زمونږ فقها وجه وایي چې د کوم قاري صاحب غاګ ښایسته وي نو د دې مقتدیانو توجه الله ته نه وي، بلکې د قاري صاحب د خوشوازۍ ته وي او د ده سره یې مینه هم ډېره او مونږ خو دا توجه الی الله ده که نه چې الله ته متوجه شي، او دا خو منځ کې د قاري صاحب دا غاګ حائل راغی، نو هغه مقصود چې کوم د مونځ دی هغه په خوشوازۍ سره نه حاصلېږي. مننه شیخ صاحب. راځو دې ته تراویحو کې زموږ مسلمانان تسبیحات وایي مختلف، یو مسجد کې یو قسم دی، بل مسجد کې بل قسم. آیا په دې کې مسنون تسبیحات موږ ته معلوم؟ جناب سیرت صاحب زموږ فقهاو دغه تسبیح لیکلې ده: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفرك نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. دغه زمونږ استاسو اکثر جمعتونو کې عمده ویلی کېږي، خو د اخري ټکي پکې نه وایي چې لا اله الا الله نستغفرك ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نو دغه تسبیح زمونږ فقهاو لیکلې ده او دغه صحیح ده. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفرك نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. دغه تسبیحات زمون فقهاو لیکلې ده او دغه سنت ته او د مخکې نه را روانه ده. شیخ صاحب راځو تراویح دي اکثره په مساجدو کې موږ تاسو مدرسې لرو، یا د هغې خوا کې یا په طالبان په مساجدو کې دیره وي، نو اکثریت هلته حافظان وي، تراویحو ته مخکې کېږي، یا یې خپل شوق وي یا د کلي شوق وي یا د کلیوال د هغه غږ خوښ شوی خو بالغ نه وي، نابالغه وي، تراویح ورپسې کېدی شي؟ جناب سیرت صاحب چې بالغ نه وي نو زموږ ټول علما وایي چې نابالغ ماشوم پسې مونځ روانه ده، نو نابالغ پسې به مونځ نه کوي او دا بند دي په شریعت کې. د امام شافعي رحمه الله مسلک خدا دی چې جایز دي، لیکن جمهور علما دا وایي چې په نابالغ پسې نه فرض مونځ کېږي، نه د نفل کېږي، نه د تراویح کېږي. نو دا کم ملګري چې نابالغ حافظ مخکې کوي نو دا د نه مخکې کوي او نابالغ پسې مونځ نه کېږي، کم از کم چې خطاب خو ورته متوجه شي که نه، د الله تعالی خطاب ورته متوجه شي. لکه ماشوم ته خو د الله تعالی حکم نه دی متوجه چې ته مونځ کوه، ته زکات ورکوه، ته روژه کوه، ته حج کوه. نو ماشوم خو غیر مکلف دی، ته موږ تاسو د علمي ژبه کې غیر مکلف وایو. ماشوم چې دی دا غیر مکلف دی، نه دی مکلف نه دی، او جمع به هغه څوک ورکوي چې هغه ته د الله تعالی خطاب متوجه وي، هغه مکلف وي. نو ماشوم پسې نه ختم کېږي نه ورپسې عام منځونه کېږي، دا بند دي. شیخ صاحب راځو بیرته تراویح ته بیا ورځو. تراویح کې خلک چې ښکته پورته کېږي، رکوع، سجده، قیام، نو بعضې وخت کې یا ستړی وي یا ستړی نه وي، بس داسې چې جګېږي، لاسونه داسې استعمالوي ته وایي چې تکیه یې پرې وکړه، یا بعضې ډېر په قلاره په دې لاس یې ایښی دي، سړی داسې فکر وکړي چې دې خو دلته هم دمه وکړی، خپل یو کار یې وکړ. دغه عمل د ده په تراویحو باندې منفي تاثیر کولی شي؟ جناب سیرت صاحب زموږ فقها او عالمگیری او شامی دي ټول لیکلي دي چې یو مسلمان تراویح کوي او بیا دا چې کله دویم رکعت ته پورته کیږي نو د لاس په ځمکه ږدي، نو که عذر او پښې خوږېدلې یا زنګونه خوږېده نو بیا خو خیر دی، عذر خو جدا مسله ده. که عذر نه وي بغیر عذر نه لاس په ځمکه کې ښودل دا تشبه بالمنافقین ده، بلکې دا منافقانو سره تشبیه ده. یعنې دا معنا ده چې دی په دې مونځ کې سست ستړی دی، او الله تعالی فرمایي چې منافقان مونځ نه کوي الا کساله، مګر دا ډېر سست پس
نو په شوق نه کوي. نو په کار دا دی چې سړی په ځمکه باندې لاس کې نه دی او متصل په خپل زور او په خپل طاقت باندې دویم رکعت پورته شي. دا یوازې مسله په تراویح کې نه ده، دا جناب سیرت سے په ټولو منځونو کې ده. یعنی هر منځ کې په کار دا دی چې رکعت ته سړی پورته کېږي مومن، نو په ځمکه باندې لاس کې نه دی. دا تشبه د منافقینو پسې او پورې او بل دا دی چې دا علامه د دې ده چې د منځ ته زړه نه دی. شوق باندې جناب سیرت صاحب سړی یو کار کوي کنه نو خو چست او چالاکی کنه، او چې نه زړی نه نو کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي. دیو جن په منځ کې چې سړی دریږي او کله په یو پخه دریږي کله په بل پخه دریږي، دام دلیل د نزړه توپ دی. شیخ صاحب بعضې ملګري داسې هم کوي فرض په ولاړه وکړي ولا ستړی منو ایسته کښېني سنت درته په ناسته وکړي. نو جناب سیرت صاحب سنتو د پاره خو مسله دا ده چې په ناسته به نه کوي، عذر نه بغیر سنت په ناسته نشي کولی. ستړیا عذر کېدلی شي او ستړیا چې ډېر ستړی که نه او پورته کېدی نشي او تکلیف ورته، نو آیا دا عذر دی. یا باغ کې کار کړی دی، پټي کې کار کړی دی، ستړی ستومانه دی، نو دا یو عذر دی. او بلا عذره په ناسته باندې خو ما تاسو ته وي چې ثواب یې نیم دی. چا شیخ صاحب خوراک په روژه ماتي کې ډېر کړی، دا عذر کېدی شي چې مونځ په ناسته نه. جناب سیرت صاحب روژه ماتي کې مسله دا ده چې لږ بخوري، ډېر خوراک په روژه ماتي کې دا مکروه دی. خو زه دې ملګرو ته یو تجربه ښیم که ډېر خوراک مو کړی نو تاسو چې امام سره 4 رکعاته تراویح وکړي دا تکلیف به مو صرف 4 رکعات وي. 4 رکعاتو نه بعد به بیا ډوډۍ ازمه شوي. د شریعت نه قربان داسې یو علاجونه ښودلي دي که نه چې حیران بشي. دوی ته دا خلک معلوم دي چې دوی به ډوډۍ ډېره خوري، نو خدای پاک ورباندې تراویح راوستي. د تراویح عبادت موم دی او د بدن علاج هم دی. او مونځ خو تاسو ته معلومات دی او علماو لیکلي هم دي چې مونځ یو بهترین علاج د انسان د بدن دی. ما سره کتاب هغه کې لیکلي چې یو صاحب وایي زه لاړم برطانیې ته مریض وم، وایي بیا راته ډاکټر وایي چې ته به ورزش کې خو ګران ورزش دی. نو ما کتاب کې لیدلی دی چې ستا به زده شي که نه. نو ما ورته وی ته ووایه راته وی چې ستا علاج بغیر د دې ورزش نه دی. ویل ته به داسې کار وکړې چې 15 وخته به دا کار کوې. اول به لاسونه پورته کوې او بیا به چې دی په دې سینه باندې ږدي او بیا به رکوع ته ځې، بیا به د رکوع نه پورته کېږي. دا چې د مونځ کومه طریقه ده ویل دی راته وښوده، دا ډېره ګرانه ده خو چې ستا به یاد شي که نه. ما ورته وی دا خو زمونږ مونځ دی د مسلمانانو. نو وی چې دا ته کې 15 وخته نو ته مریض څنګه؟ ما وی نه کوم که نه بالمازو که نه. نو د هغې نه وروسته بیا ما مونځ پرې نه خو. نو غرض دا ده چې مونځ یو بهترین علاج دی د انسان د بدن، چې صحیح مونځ وکړي نو ډېر د ډېرو مریضیو دفاع ده. نو یو پکې دا خوراک هم دی چې تراویح وکړي او په شوق باندې وکړي او ښه صحیح پورته او ښکته شي، نو بیا دې دا ډوډۍ مزمېږي، هغه تکلیف ختمېږي. اوس سږکال خو روژه الحمدلله په یخنۍ کې ده. شیخ صاحب ښه خوراک پکې کېږي. مخکې دا څو کاله مخکې په ګرم ولایتونو کې خوراک چا نه شو کولی، اوس الحمدلله ښه خوراک هم پکې کېږي. شیخ صاحب راځو بیا هم تراویح ته او رکعتونو ته او قرات ته راځو چې که ستاسو ته خیال وي شیخ صاحب هېڅ ځای کې هغه اندازه یو قسم نه ده په رکعتونو کې. مثال یو امام یو رکعت 15 دقیقو کې کوي، تلاوت پکې ډېر کوي، بل 2 دقیقو کې کوي، بل ځای کې 3 دقیقې، بل ځای کې یو رکعت بیخي 8 دقیقو ته رسوي. څوک پکې نیمه سپاره وایي، څوک پکې 2 پاوه 3 پاوه، څوک واړه سورتونه. خو تراویح رکعتونه یو قسم نه دي. آیا په شریعت کې زموږ علماو فقهاو داسې کوم ترتیب ورته ښودلی دی چې که داسې وشي نو ثواب به ډېر یا اجر ډېر دی، یا زموږ اسلافو په دغه ترتیب رکعتونه کول؟ جناب سیرت صاحب مقدار د قرات په تراویحو کې تراویحو کې څومره اندازه سړی تلاوت وکړي، دې کې د علماو 4 قول دي. یو قول خو مې تاسو ته ووایي چې اندازه د رکوع ده، که یو حافظ د امام حافظي او مقتدیان ورسره جوړ شي او اتفاق ورسره وکړي چې موږ به 20 باندې ختم کوو، نو بس په هر رکعت کې به یو رکوع وایي 20 باندې ختم راځي. یو ترتیب دا دی. دویم نمبر قول پکې دا دی که امام حافظ نو او خلکو سره د ختم اتفاق نه که، نو دویم قول دا دی چې په هر رکعت کې به 10 آیاتونه وایي، 10 آیاتونه هغه لنډ
لن لس آیاتونه. دریم نمبر قول دا دی چې په هر رکعت کې به 3 آیاتونه وای. خدا قولونه دي د پر راغلي د مقتدیانو حالت ته به امام ګوري. اوس که مقتدیان داسې و چې ډېر ستړي ستومانه نه نو لس آیاتونه به وای، که بیا ستړي ستومانه نو 3 آیاتونه به وای. او څلورم قول دا دی چې او دا پکې احسن قول دی او د دې بیا 2 فائدې دي. یو دا دی چې د دې رکعاتونو شمار کې بم دی بیا نه غلطیږي. هغه دا دی چې د اخیری لس سورتونه چې دي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نواله تر دې اخیره پورې والناس پورې چې په دې باندې تراویح وکي او ترتیب داسې وکي چې په اول رکعت کې سورۃ فیل وای، دویم کې سورۃ قریش وای، دریم کې ارایت الذی سورۃ وای، سورۃ ماعون چې ورته وای، څلورم کې سورۃ کوثر وای. داسې ترتیب باندې لسم کې من الجنة والناس او بیا لس رکعات خو پوره شو، بیا چې دا بیا د سر نه کی دغه لس صورت بیا د سر نه کی نو چې بیا سورۃ الناس اخیری صورت ته رسیږي نو تراویح به ختمي. نو زمونږ فقها وایي چې دغه ترتیب احسن ځکه دی چې دې کې 2 فائدې دي. یو پکې آیاتونه کم دي، رکعاتونه بلند کیږي، او دویم نمبر دا دی چې په شمار د رکعاتونو کې به نه غلطیږي. ځکه زمونږ علما وایي که څوک د تراویحو د رکعاتونو شمار کوي نو دا مکروه ده، ځکه چې دام سستی پیدا کوي. یو قسم په عبادت تنګواله دی. ما دومره وکړو دومره مې وکړه کنه او دومره پاتې شوي نو ښه طریقه دا ده چې دغه اخیری لس سورتونه باندې وکي. نو د دې فایده دا ده چې یو خو لنډ دي او دویمه دا ده چې شمار د رکعاتونو ته به ضرورت نه لري. مننه شیخ صاحب. یو اخیری پوښتنه هغه ده چې یو لیدونکو میسیج کړی و، پوښتنه داسې کړې وه، ویل چې موږ خو زنانه میسیج کړی او زمون هیڅ خوراک او څښاک حلال نه دی، خو مجبور یو موږ زنانه یو چې روژه مو نیسو او همدغه خوراک دی زمونږ لمونځ او اودس موږ کوو، زمونږ روژه کیږي. جناب سیرت صاحب زنانه چې دي دوی خو خپله کسب نه کوي، خپله تجارت نه کوي او مال نه ګټي، دا خو میړونه ګټي، خاوندان تجارت کوي. نو زنانه په دې کې معذوري دي، نو د دوی روجم صحیح ده او د دوی منځم صحیح ده. او دویمه وجه دا ده چې زمونږ فقها وایي چې تبدل د ملک په تبدل د ید سره راځي. دغه سړی چې تجارت وکړو حرام کاری وکړو نو د دپاره خو دا مال حرام دی، د دپاره حرام دی. خو که دا مال بل چاته ورکړو نو بیا هغه دپاره چې دی حلال دی. هغه ډېر خبر هم نه چې دا اوس د کومه یعنی اول به درته موږ خپل ځان یاد کړو. نو موږ ته خلک ډوډۍ کوي، موږ او تاسو موږ ته کالي کوي، دا کالي چې ګوري دا راته بل چا کړي، دا واسکټ بل چا کړی دی، بلکې دا چشمې چې دي دا هم بل چا راته اغوستي او دا پټکې. نو موږ د هغه د مال نه څه خبر یو، موږ د هغه د مال نه یو خبر. دا پوښتنه کول یو قسم عیب دی، ټولنه یو عیب دی چې ته یو سړي ته ووایې چې ما ته کالي کوي نو تا خو به د حرام مال نه کړی، لانجه جوړیږي. نو دا چې هغه دپاره حرام دی، خو چې کله ما ته راکه نو ید بدل شو، لکه د هغه لاس جدا و زما لاس جدا دی. او زمونږ علما وایي تبدل د ملک په تبدل د ید سره راځي. ید چې کله بدل شي، قبضه بدل شي، نو بس بیا هغه شیم بدلیږي. نو مور او پلار ته خو د دغې خاوندانو ته او میړونو ته خو حرام دی، خو چې کله کور ته راوړه دوی ته تحفه کې او دوی خوري نو بس بیا دوی لپاره حلال دی. خو دلته به یو نکته درته ویم، که موږ او تاسو ته یو مشکل پیښ شي، مثلا یو ځای ته لاړ شو او یو بل سړی راته وایي چې ته خو دا سود خور دی او دا حرام خور دی نو د مال مخوره، نو هغې کې بیا 2 صورت دي. یو صورت دا دی که هغه سړی داسې وي چې حلال کاروبار هم شته او حرام هم شته، دواړه لري، نو د هغه خوراک او د هغه تحفه اخیستل علماو ته نیکانو ته روا دي. ولی ځکه چې د مسلمان شان دا دی چې هغه ته خو په حرام و ثواب الله نه ورکوي، او عالم ته او نیک سړي ته چې کومه تحفه ورکوي، صدقه ورکوي، خو د هغه نیت د ثوابي، نو ضرور به دی به د حلالو د طرف نه آمدن نه ورکوي، د حرامو نه ورکوي. نو د هغه حال به په دې حمل کې. که یو سړی داسې و
چې هغه د حلالو کاروبار نه او ټول حرام نو بیا نیکان خلک بزرگان تقوادار دي د هغوی خوراک هم نه اخلي او د هغوی تحفه هم نه اخلي ځکه چې هغوی بله لار نشته او بیا که دی والي نو ټول خلک به هغه پسې اقتدا وکړي که دا ناروا وی نو د بیا د بزرګ او د نیک سړي ولې کوم نو غرض مې دا دی چې دغه زنانو خو ګناه نشته دوی خو کسب نه کوي او کسبونه میړونه کوي او د کور مشران کوي نو هغوی دپاره حرام دي خو د دوی دپاره بیا مشکل نشته مننه شیخ صاحب ډېره زیاته مننه دا چې مونږ ته مو وخت راکړه شیخ صاحب الله مو خوشحاله و باد سات سره بحث وکړو سره دوی چې تاسو ډېر مصروفه سئ درسونه دي او روژه هم ده خو بیا مو چې وخت راکړه ډېره مننه الله مو خوشحاله کړه عزتمن شي صاحب قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مراسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ او زمونږ د چینل نورې خپرونې ګورئ او انشاءالله په راتلونکي کې د نورو خپرونو په تمه اوسئ